سلامونه درنو دوستانو. په پیښور کې د بدکارۍ ځایونه چیرته دي؟ آیا رښتیا ښځې په ډیرو کمو پیسو باندې بدکاري کوي؟ دا ټول تفصیل مو تاسو ته راټول کړی. موږ سره یو ښځې انټرویو هم کړی ده چې هغه دا کار کوي. تاسو سره یې ویډیو هم شریکوم. موږ سره تر اخره پاتې شئ چې تاسو د ټول تفصیل نه خبر شئ. قدرمنو دوستانو، تاسو ته معلومه ده چې نن سبا څومره ګراني ده او هر سړی مجبور شوی دی، پیسو ته ضرورت لري. خو مالدار خلک چې کومې ښځې سره مرسته کوي، کومې ښځې سره امداد کوي، نو هغه بغیر د سلالچه نه کوي. په همدې لړ کې یوې ښځې خپله خبره، خپله قصه موږ ته وړاندې کړې ده. وایي چې زه ډېره زیاته غریب وم، خاوند مې هم د هېڅ کار روزګار نه و، ما به د مجبورۍ نه د کور نه وتل کول او څه خیر خیرات به مې راټولولو، خو هېڅ چا به هم را سره مرسته نه کوله. دغه ښځه وایي چې زما 2 بچي هم دي، خو زه پیغله یم او ما به چې کله خیر غوښتلو، ډېرو خلکو به ما ته په داسې نظر باندې کتل چې ګینې زه ورسره ناروا کار وکړم، نو بیا به ما ته پیسې راکړي. او وایي چې ډېرو خلکو زما نه دا ډیمانډ هم کړی و، خو ما دا ډیمانډ ځکه نه قبلولو چې زه یو واده کړې ښځه وم. هغه وایي چې زموږ د کور مشکلات، د کور مسایل تر دې حده راورسېدل چې موږ کره به د روټۍ هم څه نه میلاوېدل، ځکه چې خاوند یې غریب و، خاوند یې بیمار هم و او دی به په یوازې ځان باندې خیر خیرات راټولولو، یا به چا یو 10-20 روپۍ ورکړي او یا نه. بیا د هغې نه پس داسې ورځې راغلې چې ډېرې سختې ورځې وې، د بچو د سکول د یو 10 روپۍ به هم ورسره نه وي. نو د هغې نه پس وایي چې دغسې ناروا کار ته مې لاس واچو، داسې ناروا کار مې شروع کړو او دغه مې د ډېرې مجبورۍ نه شروع کړو، ځکه چې د دې معاشرې خلک داسې بدمخي دي چې هغوی چا سره 10 روپۍ امداد هم بغیر د څه لالچه نه کوي. هغه وایي چې ښه خلک هم شته دی، ډېر ښه خلک دي چې هغوی را سره مرسته کړې ده، خو ځینې خلک داسې دي چې هغوی بغیر د څه لالچ نه، بغیر د څه خپل مفادو نه چا سره د 1 روپۍ مرسته هم نه کوي او دا کارونه نن سبا ډېر زیات شوي دي. دا هم وایي چې کوم خلک دا کارونه کوي هغه د ډېرې مجبورۍ نه کوي، هیڅوک یې هم د مستۍ نه کوي. نو مهرباني وکړئ داسې کار ته د مستۍ نوم مه ورکوئ او داسې خلکو سره د زړه نه مرسته وکړئ، د الله د رضا دپاره ورسره مرسته وکړئ، نو داسې خلک به بیا ناروا غلطو کارونو ته نه مجبورېږي. موږ تاسو ته پکار دی چې د زړه نه حقیقي مرسته وکړو، د الله د رضا دپاره د دې خلکو لاسنیوی وکړو او هیڅکله هم ترې د ناروا کار ډیمانډ ونه کړو، نو دا معاشره او دا خلک به خپله سم شي. ستاسو مننه. خپل نظر سره ضرور شریک کړئ. له نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ چینل پښتو پوسټ ضرور سبسکرایب کړئ.